سلامونه نیکې هیلې او احترامات ګرانو دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ بیاست. په دې ویډیو کې غواړم درته وښیم چې څنګه کولی شو د فیسبوک ویډیو بې له کوم ډاونلوډر څخه ډاونلوډ کړو. نو دوستانو ډېره په زړه پورې طریقه ده دا ویډیو تر پایه درسره وګورئ. او دوستانو مخکې له دې چې په ویډیو باندې پیل وکړم، هیله درنه لرم چې زما چینل درسره سبسکرایب کړئ او څنګه د بیل نشان باندې هم کلیک وکړئ او فعال باندې کلیک وکړئ ترڅو چې زه هره ویډیو پورته کړم تاسو ته پر وخت سره در ورسیږي. نو دوستانو اوس راځو کومه ویډیو چې تاسو غواړئ دلته فیسبوک کې کومه ویډیو چې غواړئ نو هغه به تاسو پیدا کړئ. نو زه دلته ګورم دوستانو ویډیو چې شته که نه، دلته ګورو دوستانو، دلته ویډیو نشته دوستانو. نو ته زه راځم د واچ ټایم واچ دلته ویډیو ان واچ کې ګورم. نو تاسو هره ویډیو چې غواړئ نو هغه په ډېر اسانۍ سره ډاونلوډ کولی شئ. نو زه دغه ویډیو غواړم، دغه ویډیو په د دریو ټکو باندې به کلیک وکړئ او بیا به د کافي لینک باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ بیا به له دې ځای څخه ووځئ او تاسو به خپل د موبایل کروم براوزر خلاص کړئ. کله چې کروم براوزر خلاص کړئ نو دلته به تاسو په دې سرچ کې ولیکئ فیسبوک ویډیو ډاونلوډ آنلاین. فیسبوک ویډیو ډاونلوډ آنلاین دا به تاسو ولیکئ. کله مو چې دا ولیکئ نو دا به تاسو سرچ کړئ. دوستانو لږ انتظار کوو. دا دی دوستانو، دلته دوستانو تاسو وینئ فیسبوک ویډیو ډاونلوډر، دا به تاسو په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ نو دلته کوم لینک مو چې را کاپي کړی و نو هغه به دلته تاسو پیسټ کړئ او بیا به په ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ دلته دوستانو تاسو وینئ په ایچ ډي کوالټي کې هم کافي کولی شئ او هم یې په نارمل کوالټي کې ډاونلوډ کولی شئ او هم یې تاسو یوازې موزیک یا اډیو هم ډاونلوډ کولی شئ. نو تاسو هر څه چې وغواړئ نو کولی شئ. زه په نارمل کوالټي کې غواړم چې دغه ډاونلوډ کړم. نو تاسو به په دغه باندې ویډیو په نارمل کوالټي باندې کلیک وکړئ او بیا به وروسته په دلته دوستانو تاسو د درې ټکي وینئ په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته به بیا په ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ. دوستانو دلته تاسو وینئ ډاونلوډ فایل شو. دوستانو تاسو ګورئ دغه ده ډاونلوډ روان شو، تاسو ګورئ. نو دوستانو دغه ویډیو تر هغې پورې سکیپ کوم ترڅو دغه ډاونلوډ کمپلیټ شي. نو دا دی دوستانو ویډیو ډاونلوډ کمپلیټ شو، تاسو یې ګورئ. اوس راځو چې رښتیا هم ډاونلوډ شوی ګالري ته راځو. ګالري باندې به کلیک وکړئ او بیا به ډاونلوډ فولډر پیدا کړئ، په هغه باندې به کلیک وکړئ. دا دی دوستانو تاسو ګورئ دغه ویډیو چې ده را ډاونلوډ شوې ده. نو دوستانو تاسو هم په دې ډول کولی شئ چې له فیسبوک څخه په اسانۍ سره ویډیو ډاونلوډ کړئ. دوستانو دا ویډیو درسره لایک کړئ او نورو دوستانو سره یې هم شریکه کړئ. دوستانو تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.